سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ته یو ورځ یو جاسوس راغی، ورته ویل چې د بازار ته یو عالم راغلی دی او خلکو ته تقریرونه کوي. نه عالم دی، څوک یې پېژني نه، تقریرونه کوي، په دې کوڅو کې ګرځي، په جوماتو کې ناست خلکو ته ویناګانې کوي. وایي څه تقریر کوي؟ وایي تقریر کې دا خلکو ته وایي چې تاسو د خپل نفس اصلاح وکړئ، تاسو باندې د خپل نفس اصلاح لازمه ده، خپل نفس کنټرول کړئ، ګناهونه مه کوئ، خپلو بچو ته رزق ګټئ، خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړئ. دا خبرې کوي. نو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د خپل جاسوس ویل نو تا په دې کې شک دی؟ دا خو ښې خبرې دي، نو کوي به. نو د جاسوس د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ته ویل چې سلطانه یو بله خبره هم کوي. وایي کومه خبره کوي؟ وایي خلکو ته د هغې سره وایي چې جنګونه مه کوئ د کافرانو سره، مه جهاد کوئ. جهاد ته د جهاد نوم نه وایي، د فساد نوم ورته وایي چې دا فساد دی، د خلکو کورونه پکې ورانېږي، خلک پکې مړه کېږي. نو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله انتهایي زیات غوسه شو، خفه شو په دې باندې او رنګ یې تک سور شو. نو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ویل انتهایي زیات غوسه شو چې زه ځم د کس سره خپله ملاقات کوم، خبرې کوم چې ولې داسې خبرې کوي. نو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله راغی ورپسې، ورته ویل چې عالم زه تا نه یوه پوښتنه کوم. وایي څه شی پوښتنه کوي؟ وایي دا مسلمانان چې دومره په تکلیف کې دي، دا کافران پرې ظلمونه کوي، نو موږ ته یوه اسانه لاره وښیه چې دې تکلیفونو نه، دې مشکلاتو نه، دې عذابونو نه د کافرانو خلاص شو. وایي اسانه لاره یې دا ده بچې داسې کار کوه چې دوی ته خیرې کوه او بس درود شریف وایه، ختمونه کوه، دی پسې خیرې کوه. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ورته جهاد څنګه دی؟ جهاد به ورسره وکړو که نه؟ وایي نه جهاد ښه نه دی. وایي که جهاد دې وکړو وایي دا خو فسادونه راځي، خلکو کورونه پکې ورانېږي، مسلمانان پکې مړه کېږي. نو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله خپل خنجر راوباسه، له سړي نه یې ګوته پرې کړه. چې ګوته یې پرې کړله هغه چغې شروع کړلې. وایي ولې چغې وهې؟ وایي خو درد کوي که نه؟ وایي پټۍ درته نه کوم او د الله نه دعاګانې غواړه. تا خپله اوس ویل چې څوک چا باندې تکلیف راشي او څوک ظلم کوي، بس دا د الله نه به صرف دعاګانې غواړي که نه؟ بس ته هم د الله نه دعا غواړه. بس هغه ورته وایي چې خدای ته وګوره ما د الله نور مینه دې ضایع کېږي، دا راته صحیح کړه. وایي حل ته وګوره سر ده نه پرې کومه. هغه بس پوه شو چې دا سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله دی، بل څوک دومره جرأت نشي کولی. بس ټول صفا حال یې ورته ویل چې زه یهودو رالیږلی یم، د یهودو جاسوس یم او د عالمانو جامه یې راته اغوستې، ما باندې ډېره زیاته خواري کړې ده او ما ته ویلي چې ته به د هغوی د دین د احکاماتو دا خبرې به زده کوې، د هغوی په منځ کې به ځې او د هغوی مسلمانانو ته به وایي چې تاسو صرف کافرانو ته خیرې کوئ، تاسو صرف کافرانو ته چې دی که نه بددعاګانې کوئ، ځان دپاره صرف دعاګانې د الله نه غواړئ او د جهاد نه د خلکو زړه ته ورکړه. وایي زه د دې خبرې دپاره رالیږلی یم چې تاسو کې زه نفرت دا خور کړم او تاسو جهاد ته ونهسو. او سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله خپله تور راوباسله، د دغه کافر نه سر ایسته واچولو. عزتمندو که موږ تاسو وګورو همدا نن زمانه، همدا نن وخت، لکه څنګه چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په وخت کې په فلسطین کې په مسلمانانو باندې ظلمونه روان وو، بیا سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله هغه فلسطین فتح کړو او هغه یو عظیم هستي ورغله او د کافرانو نه فلسطین په خپله ولکه کې واخیستو، مسلمانان ټول خوشحاله ول. هماغه وخت چې دی اوس راغلی دی، فلسطین کې انتهایی په خلکو باندې ظلمونه کېږي او د مسلمانانو سره ګیر چاپېره چې دا کومه عربان پراته دي یا نور اسلامي ممالک دي، د دې ټولو دا وسه شته چې د خپل مسلمان ورور پوښتنه وکړي، خو کولی یې نه شي. ولې؟ چې مسلمان انتهایی زیات بې غیرته شوی دی او جهاد ته نوم د دهشتګردۍ ورکوي چې دا خو دهشتګردي ده، دې کې خو قتلونه کېږي، دې کې خو فساد دی. عزتمندو ټول کوشش کوئ چې د جهاد جذبه او مینه په زړه کې واچوئ. که تنها په دعاګانو او په خیرو باندې وی نو بیا به نبي علیه الصلاة والسلام به جهادونه نه کول که نه. په مکه مکرمه کې 14 کاله تبلیغ وکړو، بس یو څو کسان سره مسلمانان شو، جهاد نه وکړه. خو چې کله مدینې منورې ته راغی او جهاد اعلان یې وکړلو نو تقریبا 52 جهادونه نبی علیه الصلاة والسلام کړي دي. په دې کې په زرهاو په لکهاو 1,40,000 تعداد ته یا فی روایتین 2,40,000 د صحابو تعداد ورسره خلک مسلمانان شول، ټول د جهاد برکت و. نو جهاد که نه وی بیا نبی علیه الصلاة والسلام به ویل که نه چې تاسو بس خیراګانې کوي کافرانو ته. نو جهاد پکې لازم دی، مسلمانانو ته خپلو ماشومانو ته دا فکریه ورکول پکار دي. یو کتاب د عزتمندو دا ټول خپلو کورونو کې په ماشومانو باندې شروع کړي، ایمان پلورونکی دا یو عظیم او زبردست د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله داستان پکې لیکلی شوی دی. دا باید هر کور کې موجود یو مشر یو څوک دا په خپلو بچو باندې د کتاب واوروي.